امریکا ته د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه تاریخي سفر د ملت بابا اعلیحضرت محمد ظاهرشاه په 1963 میلادي کال کې د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړ. محمد ظاهرشاه د افغانستان پخوانی باچا د دغه هیواد لومړنی لوړپوړي چارواکي وو چې د امریکا په سپینه ماڼۍ کې قدم کېښوی. په دې رسمي سفر کې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جان اف کینیډي او نورو امریکایي چارواکو لخوا د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه تود هرکلی وسو. د امریکا د واشنگټن ښار پر سړکونو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ رپانده وو او ګڼ شمېر خلک د افغانستان د باچا او ملکې لیدلو ته د سړکونو پر یوې او بلې خوا ولاړ وو او هرکلی یې ورته وایه. د افغانستان شاه اعلیحضرت محمد ظاهرشاه په داسې حال کې واشنګټن ته ورسېدی چې سخت باران وریدی. په داسې حال کې چې په دې باراني ورځ له کورونو څخه وتل سخت و، خو بیا هم د امریکا ولسمشر او خلکو د افغانستان د شاه اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ګرم هرکلی وکړ. په همدې باراني ورځ د افغانستان شاه اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ته د امریکا د سپینې ماڼۍ د تشریفاتو د قطعې او نورو ځواکونو لخوا فوزي پریډ وړاندې سو او اعلیحضرت محمد ظاهرشاه په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډي ورسره ملګری وو د امریکا له پوځیانو څخه لیدنه وکړه او د دوی احترام یې ومني او د امریکایي ځواکونو د احترام لپاره د ګلونو ګېډۍ کېښول. په دوهمه ورځ د افغانستان شاه اعلیحضرت محمد ظاهرشاه په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډي ورسره ملګری وو د واشنګټن ښار ته ووتل چې د واشنګټن د ښار پر سړکونو په زرګونه کسان د افغانستان د شاه او ملکې لیدلو ته راوتلي وو او د واشنګټن جادې د افغانستان په درې رنګه ملي بیرغ ښکلي سوي وې. د افغانستان شاه اعلیحضرت محمد ظاهرشاه او ملکه د واشنګټن په ښار کې د دوی د احترام لپاره د راوتلو خلکو ته د لاس په ښورولو مننه وکړه او له ښار څخه تیر سول. وروسته د افغانستان شاه اعلیحضرت محمد ظاهرشاه په داسې حال کې چې د امریکا لوړپوړي چارواکي ورسره ملګري وو د امریکا له لویو سوداګریزو مارکیټونو څخه هم لیدنه وکړه. همداراز په دې سفر کې اعلیحضرت محمد ظاهرشاه د امریکا له آرټ موزیم او له اسلامي مرکز څخه هم لیدنه وکړه. امریکا ته د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه په دې تاریخي سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر زیاتوالي ټینګار وسو او د امریکا له هغو کارونو څخه چې د افغانستان د آبادی په برخه کې کړي مننه وکړه او د لا زیاتو همکاریو غوښتنه یې ورڅخه وکړه.